خبرزایی سرچینه پکتیا کې طالبانو پر منسولی اردو هوایی برید شوی. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو مهرکلی کوم پکتیا کې یو باوري سرچینه هش پرسپانه ته ویل چې په دغه ولایت کې د بي پلوټ الوتنې پر منسولی اردو هوایی بمبار کړی دی. سرچینه وایي دا برید نن دوشنبه د غبرګولي پر 13 سهار شاوخوا 10 بجې شوی دی. د سرچینو په خبر د بي پلوټ الوتنې په هوا ګرځیده چې دغه اردو ځواکونو له غبرګولو سره مخ شوی ده. د بي پلوټ الوتکې پر طالبانو ډزې کړي دي چې تر اوسه د مرجوع په اړه معلومات نشته دي. په ورته مهال کې پکتیا کې ځایي طالبان مسؤلین دا برید تکذیب کړی دی او ویلي چې پر منصوري 203 اردو برید نه دی شوی. له بلې خوا پکتیا کې طالبان نږدې یو سرچینه وایي چې د بي پلوټ الوتونکو پر نوموړي اردو تابع چې طالبانو ځواکونه پرې ډزې کړي دي. یادونه وړ ده چې په تېره یو میاشت کې د بي پلوټ الوتکې د ګزمې لوګر او اوسیدونکو هم اندېښمن کړي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا خپل ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.